بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې زما د حمام دکان دی نو دلته د هندوان نور کافران راځي ژورې وی راوخریه نو ماته یو چا دا وویل چې د کافر ژوره ورخریل جایز ده. آیا دا واقع داسې ده او که د کافر ژوره خریل هم جایز نه ده؟ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله په خپله فتاوی عثماني جلد نمبر 3 صفحه نمبر 440 هغه دا لیکلي دي چې د کافر ژوره خریل هم جایز نه ده. کم سړی چې حمام کوي د هغو دپاره دا جایز نه ده چې د چا ژوره ور وخري، هغه که کافر دی که مسلمان دی، ځکه چې یو شی په اسلام کې جایز نه وي نو هغه بیا د کافر دپاره هم نسې کولی. و شراب حرام دی، ته نسې کولی چې کافر ته شراب ورکې یا د کافر دپاره شراب جوړ کې، نو ته په دې کې تعاون نسې ورسره کولی. نو دغسې ژوره خریل په اسلام کې ناجایز ده، حرامه ده، نو ته د کافر ژوره هم نسې ورخریلی چې ته هغه ژوره ورخریې ور په هغه باندې پیسې ځینې اخلې، نو دغه پیسې ستا دپاره جایز نه دي، ځکه دا ته د ده سره پر ګناه باندې تعاون کوې. نو مسلمان دپاره پکار نه ده چې تعاون وکړي. په حواله سره در مختار جلد نمبر 6 صفحه نمبر 55. دغه رنګه مبسوط لسرخسی جلد نمبر 14 صفحه نمبر 28. فتاوی هندیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 499. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.